السلام علیکم دوستانو خدای وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته یو دا رقم ته اپلیکیشن در وښیم چې د هغه په ذریعه به تاسو خپل موبایل ته پرې کال کوئ. ملګرو تاسو ته به د هېڅ چا سر هم نه در خلاصېږي چې دغه ټلیفون تاسو ته څوک راکوي او دا ټلیفون تاسو ته چا راکړی دی. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. که ویډیو خوښه شوه ویډیو درسره لایک کړئ او که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلی یاست نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او که چېرته تاسې لا مخه سبسکرایب کړی وي د هغه څخه ډېره مننه. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې اپس ته یو اپس ته ملګرو د پیک کال په نامه نه ملګرو دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دلته زه تاسو ته د اپس ډاونلوډ طریقه در ښیم. دلته به تاسو راسئ ملګرو صرف په تاسو پیک کال کې ولیکئ. نو ملګرو صرف په پیک کال کې ولیکئ. کله سیم تاسو پیک کال کې ولیکئ دا بل تاسو سرچ کړئ. کله سیم دلته تاسو سرچ کړئ. ګوره ملګرو دلته دغه ډېر اپسونه راړي. دلته به تاسو راسئ ملګرو دغه اپس به تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله سیم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو دغه پیک کال په نامه د پرینک مکمله نوم چې د پیک کال پرینک ده. دغه رقم ملګرو د دې څه کم ریټینګ ده چې 4.6 ریټینګ ده او 10 میلیونو خلکو دغه اپس څه کړی ده ډاونلوډ کړی ده. نو ملګرو دغه اپس به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کله سم دغه اپس تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ بیا به دلته تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه اپس به تاسو ته خلاص شي. د دې څه کم انټرفیس ته کومه اوله صفحه چې د هغه دا رقم تاسو ته خلاصېږي. نو ملګرو لږ انتظار ته کوو. اول به ملګرو دلته راځي کالر به ملګرو تاسو ته یعنې څوک غواړي تاسو ته څوک ټلیفون وکړي. ملګرو دا تاسو په هغه وخت کې استعمالوی شئ کله چې تاسو یو ځای ناست یاست او تاسو غواړئ چې بس له هغه څخه ولاړ شئ نو تاسو د یو چا په نامه ټلیفون ناست بیا تاسو ته هغه ملګري ته وایاست بابا ماته دغه ټلیفون راکړی د خپل بابا باید زه ولاړ سم. نو ملګرو دغه ډېر ښه اپس ده نو باید تاسو هر یو دغه په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو ملګرو اول اپس ده اول کوم اپشن چې دا کالر ده ملګرو تاسو په کالر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کالر باندې کلیک وکړئ نو دلته به ملګرو تاسو ته د دې انټرفیس خلاص شي. ګوره ملګرو دلته به تاسو راسئ کالر نیم یعنې تاسو غواړئ چې د چا په نامه دې تاسو ته ټلیفون راسي. نو ملګرو دلته زه ورکوم چې بابا جان. ملګرو ما بابا جان ولیکئ یعنې دلته به تاسو د بابا جان نوم ورکئ او دغه رقم کالر نمبر ملګرو تاسو ته به نمبر ورکئ کوم نمبر چې ورکوئ. دلته ملګرو زه راځم نمبر ورکوم چې 0312 دغه رقم ملګرو 0312 3456 ملګرو دغه نمبر ما ورکوئ. دلته ملګرو تاسو د هغه تصویر ورکولی شئ دغه به تاسو ډن کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو ډن کړئ اوس کوم چیرې تاسو غواړئ چې تاسو د ټلیفون ناست نو ملګرو خالي به تاسو کال نه ووایئ. کله چې کال نه ووایئ نو کله چې ملګرو تاسو کال نه ووایئ ګوره تاسو به ټلیفون راسي. ګوره ملګرو ماته ټلیفون راغلی د بابا جان په نامه او دغه رقم دغه نمبر سلو ملګرو دغه د کوم تصویر چې دلته تصویر تاسو ورکولی شئ. نو اوس هم تاسو سمپل یا خپل ملګري ته وایاست یاره زه نسم کولی چې ستا سره کښېنم دلته ماته د پلار لخوا ټلیفون را روان ده نو باید زه ولاړ سم. نو ملګرو دغه رقم په دې طریقه سره تاسو خپل ملګري ډېر اسانه خطا کولی شئ. نو ملګرو تاسو بیرته بیک ووایئ. کله چې د بیک بټن ووایئ ملګرو په شیډول کې تاسو خپل وخت ورکولی شئ چې څو منټه بعد دې په دغه نمبر باندې تاسو ته ټلیفون راسي. نو ملګرو دلته تاسو ټیم ورکولی شئ 10 سکنډه بعد او دغه رقم 10 سکنډه بعد 1 منټ 15 منټه 15 منټه او 10 منټه د ملګرو دلته تاسو ټیم ورکولی شئ. نو دغه رقم ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دا کوم ایډزونه سره روان دي ملګرو دا کلوزوئ. دلته ملګرو تاسو هغه تصویران راړئ نو دا تصویران دلته تاسو ورکولی شئ. دا به بیرته ملګرو زه بیک کړم او رنګینګ ټون چې راسي ملګرو دلته تاسو کم رنګینګ ټون چې د هغه تاسو وربدلولی شئ. نو دا دلته تاسو هغه وربدل کړئ او دغه رقم په وایس کې تاسو کوم وایس سره دروسی. نو ملګرو په دې ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ته د بل چا په نامه پیک کال وکړئ یعنې هغه به اوریجنل کال نه وي صرف به تاسو خپل ملګرو ته ووایاست چې یاره ماته ټلیفون را روان ده زه باید نسم کولی چې تاسو سره کښېنم زه نسم کولی چې تاسو سره ولاړ سم یو ځای ته نو باید ماته ټلیفون راغلی باید زه ولاړ سم. نو ملګرو دغه ډېر ښایسته اپس ده دغه تاسو باید په خپل موبایل کې انسټال کړئ او ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.